ځان نه نوي عبادتونه، نوي طریقې، نوي خبرې په اسلام کې راوباسو. یو ځای کې شریعت دا ویلي دي، یعنی قرآن او حدیث کې دا شتي چې پلاني ځای کې به دا ذکر کوي. لکه مثال در درکړم چې صفا مروه، لکه صفا مروه چې ته کې او د غونډۍ ته بره وخیږي، د هغې دپاره یو ذکر دی را به شي انشاءالله. دا اوس شریعت ځای ښوولی دی، وایي دلته دا ذکر شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته دا ذکر کو. یا د عرفات په میدان باندې ذکر نیم ښوی شوی دی، هلته سړی دغه ذکر خاص کوي چې یاره دا دې ځای دپاره دی. صحیح ده، شریعت ښوولی دی. ښه بیا شریعت تا ته دا هم ویلي چې د مانځه نه بعد 33 پېرې سبحان الله وایه، 33 پېرې الله اکبر، 34 پېرې الله اکبر، 33 پېرې الحمدلله، او درې نورې طریقې هم شته. هسې دا تاسو له زه مثالونه درکو. اوس څوک سوال وکړي چې دا 33 او دا 34 او بعض اذکار 100 پېرې دي، دا څنګه؟ موږ وایو بس چې شریعت موږ ته ښوولي دي دغه شمار پوره کول دا عبادت دی. صحیح شو؟ اوس د یو ذکر دپاره چې عام ذکر مطلق څه ته وایي په عربۍ کې؟ یعنې عام، څه ځي پورې تړلی شوی نه دی، نه شمار ښوی شوی نه ځای ښوی شوی دی. دا ذکر چې ما ورته رالږو یو ځي پورې خاص کوو او دې له د ځان نه شمار ټاکو چې دومره به یې وې، په دې ځي کې به یې وې، دې ته بیا بدعت ویلی کېږي. پوه شوئ زما په دې خبره؟ او دا درته فایده ذکر کړم، دا څومره اذکار او وظیفې چې ښوی کېږي زموږ په دې ملکونو او علاقو کې، 1,00,000 پېرې به دا وی، 10,000 پېرې به دا وی، پلاني ځای کې به یې وی او دلته به یې وی او دغه به یې وی، دا اکثر بدعات او خرافات دي، دې باندې دلیل نشته. بلکې زه درته یو قانون ذکر کړم، قانون ښه یاد یې کړه، ډېرې مسلې به ته اسانې شي. په شریعت کې هغه ذکر چې عدد یې خاص ښوی شوی دی، د 100 نه زیات عدد پکې نه دی ښوی شوی، یعنی 100 پورې خاص عدد راغلی. اوس یو سړی به وایي چې توبه الله، دا چې نه پوهېږي، یا کیدای شي څوک ملا صاحب پې هم بیان وکړي چې وګوره خلک وایي چې د 100 نه زیات د الله ذکر مه کوئ. اوس ته زما خوا له رالې ته ماته دا وایې چې یعنی دا پلانی ذکر مثال سبحان الله دا زه 200 پېرې ویم او 200 پېرې مې لازم کړی او 200 پېرې مې خاص کړی، زه درته وایم نه، دا چې څومره کولی شي کوئ. نو ذکر ډېر ده وښو که ما وښو؟ ما ورته ډېر وښو. وایي جي سبحان الله والحمدلله دا ما ته مولوي صاحب وایي چې 1000 پېرې به یې وې او په 3 شپو کې به یې وې. زه وایم دا ناروا ده، دا ټاکل دا ذکر ناروا نه، دا ټاکل د وخت د ځي د عدد دا بدعت دی. ښه نو څه وکړو؟ زه وایم 3 شپې به ولې ذکر کوې؟ ولې دا باقي به نه کوې؟ هر وخت یې کوه، او ولې 1000 پېرې چې څومره یې کولی شي کوه. خو خاص عدد خو دا زما ستا کار خو نه دی، نه ځای خو دا زما او ستا کار دی، نه وخت خو. لکه اوس پلانی ذکر به د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې کېږي، نو زه به درنه سوال کوم چې په دې څه دلیل دی چې دا به د ماسپښین او د مازدیګر منځ کې کېږي؟ ته دلیل دې راته وښو د قرآن نه، د پیغمبر د حدیثونو نه، د صحابه کرامو. خو صحیح ده چې دې ونه ښو، نو بیا دې غلط کار وکړو، د ځان نه دې ذکر په یو ځای پورې خاص کړو. زموږ په دې خبرو باندې اکثر د عوام سوچ نه کوي، بې سوچه بس چې څه یې ووایي د خولې نه څه ووت، او دا وګوره د ذکر نه منکر او دا ما تېر شوي درس کې په دې باندې ښه تفصیلي خبره کړې. دا خبره د زړه په غوږونو واوره چې زه وایم څه او ته به پوهېږې څنګه. زه دا وایم موږ د الله بندګان یو، چې د الله بندګان یو نو هم د هغه کومه طریقې چې موږ ته ښوولې د قرآن کې یا د پیغمبر په ژبه، هم په هغې طریقې سره به عبادت کوو. تا ته چا ویلي چې ته 10,000 پېرې دا ذکر ووایه؟ وایي دا چې کتاب کې راغلي، لازم خو نه چې کتاب کې هره مسله راشي دا به صحیح. بل مثال بېله درکړم، نن سبا دا کتابونه خرڅېږي، دا د کتابچو دا نه دا ګاډو کې چې دا کتابونه خرڅېږي، اکثر پې د هغه چا چې لیکلي د هغه نوم هم نه وي، او صرف د پیسو سره یې کار. دې کې اکثر خبرې بې دلیلې دې کتابچو کې. که تاسو خیال کړئ میقات ته چې ورشي هلته وړه وړه کتابونه خرڅېږي، وایي دا د عمرې دعاګانې دي.
صحیح ده دا ډېرې ښایسته دعاګانې دي وایه مشکل دا دی چې هغې کې لیکلي چې دا اولنی چکر دا دعا ده د دویم دا ده د دریم دا ده اوس ګوره دی ځای ټاکي او وخت هم ټاکي که نه وایي دا دیزې پورې ده دا دیزې پورې ده دا دی چې وایي چې اولنی او دویم او دریم اوس دلته به موږ دلیل وواړو یا چا ویلي چې دا د اولني چکر دا دویم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وایي چې څومره غوښتی شي دعاګانې غواړه ها یو د سره منم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله رکن یمانی ته راورسېدو د کعبې هغه ګوټ کم چې د حجر اسود نه مخکې راځي د دې ځینه والا د حجر اسود پورې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار منو یې په دې ځای کې ولې منو ثابت دی شریعت دا ځای ښوولی دی چې او دلته به دا ذکر وې بس صحیح ده ځای مو ویم چې ووایه اوس دا دعاګانې صحیح ده شتي د کتاب کې زر تا ته وویلې دا دعاګانې ګڼې وړي دي نه دعاګانې ښه برابر دي مشکل څه کې دی ځای خاص کړی دی دا ځای خاص کول د زما ستا کار خو نه دی او بیا د عوامې وایي پوهېږم نه په چې راځه ووایم څه همونږ ورته څه وایو عربۍ کې دعا درځي وایه نه درځي خپله ژبه کې وایه دا ځای د الله نه د غوښتو دی چې څه دي په زړه ارمانونه یې هغه الله ته ووایه او چې څومره یې غوښتی شي ووایه د وی کتاب کې راغلي په کوم کتاب کې راغلي کوم ځای کې وایي د میقات خوا کې خرڅېدو یا وایي موږ چې راتلو د پېښور په رپورټ باندې هلته خرڅېدو او زه چې وایي چوک ته ووتم پلاني بازار په ګاډۍ کې پروت نو دی اوس د ګاډۍ او د پلاني ځای کتاب پورې زه ورته ویل که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دعاګانې د الله نه وغواړي چې څومره غوښتی شي بل په خپله پښتو ژبه کې ولې نه غواړي مور پلار پکې یاد که ځان پکې یاد که بچي یاد که خپلې مسلې الله ته ورمخې ته که نو اکثر که تاسو لیدي د بهر دا کار د عجم خلک ډېر کوي د عربي چې ژبه نه وي که تاسو لیدي د حاجیان یا عمرې والا بهر نه راغلي او د ډله ډله رواني او یو ترې مخکې هغه د دعا وایي اللهم و اللهم نور هم د دعاګانو نه وباسي او په خپل هم د پوهه نه دی نو ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغوی زه حرم کې ومه هغه به اکثر په د حرم کې روجه کې درسونه و ریاض نه به حرم ته تلو هلته به درسونه نو هلته طواف په دوران کې یو کس روان دی مخې ته وایي دعاګانې وایي په زوره وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ښه دا دعا د کوم ځای ده او د سماتې ځای ته چې ننوځي او دی وایي ځکه چې دی خو به شړنګ نه دی کتاب کې ده نه دی په دې باندې نه پوهېږي نه په ترجمه پوهېږي خو صرف جی کتاب کې لیکلي دی او زه یې وایم نو ته د دې په ځای چې په خپله ژبه کې د دعا غوښتی وی په پټه دې غوښتی وی په ارام دې غوښتی وی الله ته دې ژړلی وی کار به دې هم برابر وی دا نور به دې هم نه تنګولی نو د دوی د دې چغو د لاسه هلته او د تیز اواز د لاسه که تاسو خیال کړی سړي باندې تشویش راشي ګډوډ شي خپلو دعاګانو ته هم بې توجه نه خپلو اذکارو ته هم توجه نه او ذکر ته بار بار وایو بار بار درته وایو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او په لارو کې غوره لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده چې د لار دې راونیو که نه هر عبادت به دې خوندوري مزناک به مطمئن به سکون به خبر ما دا کوله منځ کې نصیحت پکې راغی چې اوس د یو چکر له دا دعا خاص کول دا به بدعت کې بیا راځي په څه کې راځي بدعت کې اکثر هلته زموږ په دې ملکونو کې دا صاحبان وظیفې ښیي خیال هم کړی نو وایي بچی نه کېږي نر د هغې دپاره به ته ختم کې نو ختم د سوره یاسین به کې ما به اکثر د دې بوډېګانو نه اورېدو دا کومې چې خپلوانې دي وایي موږ چې دی ختم د قرآن وکړو 15 شپېرې او ختم د قرآن مو وکړو 14 شپېرې زه به حیران وم چې دا بوډېګانو دوی خو ډېر تېز سپیډ دی موږ قرآن یاد کړی دی یعنې چا ته چې قرآن یاد وي دی ډېر تېز قرآن ویلی شي موږ یې نه شو کولی دا د څه کوم د دوی کافر سپیډ دی کله 15 شپېرې ختموي او کله 15 شپېرې خبر نه و د دې قصې نه بیا زه وروسته خبر شوم چې دا
سورت یاسین وی او سورت یاسین کې مبین ټکي سره ودرېږي که څه چې د هغې هم څه طریقه شته اوس مې ذهن نه وتي بس چې دا سورت یاسین دې ووې او د دې دپاره یې دومره ووي او بیا به هر مبین ټکي سره دا ذکر وي او دلته به دا لکه تا چې قرآن ختم کړو قصه مختصر شو زمانه مخکې تلې د اوس کارونه څه دي مختصر دي پخوا به دې 10 سپارې وي قرآن به دې ختمو اوس سورت یاسین وایه ورسره یو څو ټکي ذکر وایه او ستا قرآن ختم شو دا د دوی خپل کورنی کاروبار دی دغه ځي د مولیانو او د پیرانو ها پلانې غریب دی رزق یې پراخه نه دی هغه ته یې ویلي چې ته به داسې کار وکړې چې ته به 1,00,000 پیرې 1,00,000 پیرې ته به یا قدوس یا قدوس وي ښه نو یا قدوس قدوس صحیح معلوم د الله نوم دی خو ته الله ته څه وایه خو ووایه که نه نه 1,00,000 پیرې یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس نو څه وایې قدوس ته څه غواړې ته دغه نه بیا د 1,00,000 پیرې یا قدوس د چا ویلي چې وایه چا ته ته ویلي چې وایه نو بیا دا نه ده د هغې دپاره خاص وخت دی څو بدعات په یو ځای کې راجمع کوي دا به ته د ماښام نه د ماسخوتن منځ کې وي او په منځ کې به اوبه نه څکې منځ کې به وقفه نه کې توجه به نه خرابې او سر به دومره ټیټ کي چې د زنګون سره لګي اوس په دې کې څومره بدعات رالو عادت ذکر د ځان نه جوړ شي عدد یې وله ځان جوړ کو وخت یې وله د ځان نه جوړ کو کیفیت یې وله هم د ځان نه جوړ کو څه وایې غلطه ده که صحیح ده غلطه ده اوس که زمونږ خوا یو سړی راشي چې یاره وظیفو ښایي زه غریب یم ښکلې وظیفې شتې ښکلې وظیفې شته الحمدلله اولنی کار خو دا کوو چې تهجد لمونځ کوو دا زه اکثر ملګرو ته وایم او چې څوک د مختصر وظیفو سره عادت یې هلته ملکونو کې نو هغه بیا داسې سټ وګرې او دا طبیعت یې ګډوډ شي چې نه نه وظیفه وایم نو ولې داسې دي الله د اسمان د دنیا اسمان ته راکوزېږي د شپې په آخرنۍ برخه کې ته ورته ووایه یا الله رزق مې تنګ دی پراخه یې کړه څومره ښکلې وظیفه ده که نه دعاګانې شتي ښایسته دعاګانې اذکار شتي او که دغه هم نه وی په خپله ساده پښتو کې الله تعالی سوچت کا چې څومره جړلی شي وجاړه چې څومره غوښتی شي ویې غواړه ویا الله رزق مې تنګ دی پراخه یې کړه ښه وظیفه نه ده خو هلته په دې وظیفو باندې زموږ دا خلک زړه نه مطمئن کېږي مشکل دا دی او بل چې داسې خطرناکه هم ته کې وظیفو ته وکړه که نه چې دغه پکې ډېرې دا شرطونه اسمان ته به نه ګوري بس پکې دا ووایي یو هفته به اسمان ته نه ګوري او 2 هفتې به په لښتي نه اوړي په دې بیا خلک پیسې ورکوي تکړه سړی و ځکه چې وګوره څه وي وی اسمان ته به نه ګوري په لښتي به نه اوړي اب بل خو ساده ګل غونته کې دی هغه ووي د شپې الله ته ودرېږه او جاړه داسې مزه خو داسې وظیفه کوي چې بای کې خو څه مسالې وي که نه څه خوند پکې څه پکې دې باندې به پیسې هم ډېرې ښه ورکوي دا وایي صحیح مولا دی نو بیا دا غریب خو لازم یو هفته څوک اسمان نه سترګې دا کولی شي شرط دی داسې نظر یې ولګي چې دی هفته بعد لاړ شي یاره پیر صاحب کار ونه شو نو هغوی کار به خاورې وشي تا چې اسمان ته کتلي څه غلی شي یاره زړه کوي چې کتلي خو مې دي ښه په لښتي به نه وړې نو زموږ علاقو کې خو ټول دا لښتي دي او ولي دي او دا قیسې دي یو ځای کې د خپله خودې راړولې ده نو هغه ته کار به خاورې وشي ته چې په لښتي اورېدلی دا سوچ کېږي چې یاره په لښتي خو زه اورېدلی نو اوس دویم ډوز به لګې اولنی ډوز خو پالتو لاړ اولنی ډوز څه شو پالتو شو اوس به دویمه نسخه یې او د دویمې دپاره به بله شوړم ورکې ګپ خو نه دی نو دویمه کې بیا دی ورته یو بل شرط یو کس ته دا ویلي و یو کس ته یې ویلي هغه څه مسله وه وایي ته به د دې دپاره 5 منګکان نیسې عجیبه دا ده لکه منګکان نیوه زه صحیح شوه
وبه نیسم په یو میاشت کې یا په چې کله موقع برابرېده ګرځم به په دې زړو کورونو پسې چې د 54 مون کې سړی بیا منګک پیدا کړي خو دا به د ماسپښین په ټیم کې نیسي 15 منګکان او کم ټیم کې ماسپښین کې دا کوم ذکر پیدا کړي نا غریب وګرځي ماسپښین کې څه درک نه لګي بل 15 منګکان به د کوم ځای راوړي نه هغه ورته چې موږ خو به دله کار کړی موږ ته خو څه مشکل نه خو مشکل تاسو کې او تاسو هغه موږ چې څه وایو پوره کوئ نه دلته یو کس خواله یو کس ورغلی و دا وایرس زموږ د ملک نه دلته یو کس راغلی نو هغه به چېرته طبیعت به خرابېدو سیچل به پې کېدو نو دا داسې کسانو سره د واقع راپېښه شوي دي زموږ خپلوان دي یعنې ښه یقیني داسې نه دی چې واسطه پکې نشته په دې خبره کې مباشر ما لیدلې ده نو هغه چې هغه هلک یې ورته مخامخ کړی و چې په ده خو پیریان دي او په ده دومره خطرناک پیریان دي پلانې قبیلې والا او پلانې قبیلې والا قبیلو نومونه ورته هم اخیستي یو پکې قرقریش دی او یو پکې بل څه نومونه ورته هم اخیستي او دا ډېر خطرناک پیریان دي دا په ده راغلي ښه نو څه وکړو 4 کورنۍ چرګې به پیدا کول غواړي و په سعودي عرب کې خو کورنۍ چرګې نه او د سیب کورنۍ چرګو ته زړه شی و 4 کورنۍ چرګې به را پیدا کړې او چې رنګ یې توري 4 کورنۍ چرګې چې رنګ یې توري هغه کم عقلانو چې چل کړی دی هغه ګرځېدلي په دې مزرو باندې او هغه چرګې ورته را پیدا کړي دي 4 هغه به پکې بیا ځان له ښه ټېټ شوروا کړي ده او ښه طاقتور شی زموږ عقل به دی چېرته تللی ښه که به یو سړي باندې پیریان دین قرآن پې ووایه اذکار پې ووایه وبه وځي تی که نه دا 4 کورنۍ چرګې او چې رنګ یې توري د دې پکې څه حکمت دی حکمت دا دی چې د دې نه بغیر زموږ د عوام پې مطمئن کېږي هم نه زموږ هغه نه مني زموږ اوله مزه نه ورکوي مزه ولم دغه قصې ورکوي چې توره چرګه او ماسپښین کې دا او پلانیزي کې دا او پلانیزي کې دا قصې زموږ د خلکو له مزه ورکوي وایي تکړه مولا و څومره تکړه و څومره ښکلې مسله یې بیان کړه نور هم ډېر عجیبه قصې ما ته معلومې دي د خلکو راته کړي دي خو برانه وخت به ډېر اوږد شي چې د خلکو نه یې څه مطالبات کړي دي څه مطالبات یې کړي دي د دې لپاره چې وي دا کار وشي نو د دې قسمه خلکو نه ځان لرې ساتئ زه وایم د مسلمانانو ته زه وایم دې قسمه مولیانو کوډګرو تعویزګرو مال هم زموږ تباه کړو عزتونه هم لکه چې زنانې خواته ځي او دین یې راله هم ختم کړو عقیده یې راله ګډه وډه کړه نو ټول نه لوی تاوان د عقیدې دی ورپسې عزت هم لاړ تار تار شو د زنانو دا لین لګېدلی او د پیر صاحب سره به یوازې ملاقات کوي دا زنانه بیا ګوره اثر نه کوي وایي بیا دا تعویز اثر نه کوي او دریم معلوم رانه لاړ څه وایي ما یو پیر دی پنجاب طرف ته یو پروګرام د عرس روانو زه اکثر دا پروګرامونه ګورم ځکه چې بیا زه بیانونه کوم نو چې ما ته پته وي دوی څه کیسه کوي نو هغه په سپیکر کې څه وایي موږ وایي د چا نه پیسې نه الو موږ د چا نه پیسې نه الو دا د وابیانو دروغ دي چې دوی پیسې الي ها البته څوک کار زر کول غواړي څومره ښه کول غواړي دا د هغه خپله مرضي ده که دغه ډبي ته څه وراچي نو پاتې دې کې څه شو چې څوک کار زر کول غواړي او ښه کول غواړي بیا دغه ډبی دی نور موږ پیسې نه الو موږ پیسې نه غواړو نه دا زموږ طریقه ده دا د وابیانو دروغ دي اوس تاسو خپله مرضي له ډبی دغه دی پروت دی نو دا ډبی دی خو دلته څه لري چې ته پیسې نه غواړې ډبی څه دپاره پروت دی دا د خلکو نه دا مالونه راټول کړي زه کراچي کې یو ورځ ناست شوم د عید میلاد النبي و زه م ورغلم د بریلیانو د جومات ته ما راشي چې دا قصه وګورو څه قصه ده چې زه ورغلم
نو سبحان الله پته نشي زما د مخ نه پته لګېده چې دا زموږ پارټۍ والا نه دی او ما ته داسې بد بد کتوه دروازه کې کسان ولاړو ما زه محفل کې ګډون له راغلی یم وایي راځه اردو والو ورسره کېناستم مخکې سب ته مې ځان ورسم زما چې زه د را قیسې نږدې نه وینم د مولا او قیسې راغستې ده د دروغو قیسه او دا وشو او داسې وشو او دا خلک ټول داسې داسې کېږي داسې او داسې او داسې زه ورسره منځ کې ناست وم زه خو تنګ وي زه به ورسره به ظاهره کیسه ښکاري چې دیم دا چل کوي خو ما نه کوم خو هغوی وړم راوړم او که غږ مې کړی ځان له مې جاښه جوړوله غلی خو ناست نو چې کله به دی په دې قصه کې جذبه شو که نه جذبه به شو بس یو کس به راپاڅېدو خوا کې ورسره ډبی پروت و هغې ته به پیسې ور واچولې بیا به بیان لږ سلو شو بیا به اکسلیټر ورکړو چې اکسلیټر به کوم ځای کې ورکړو بس کس به راغی ډبي ته به پیسې ور واچولې خو پیسې ګوره وایي موږ نه اخلو موږ پیسې نه اخلو دغه یو زموږ د پښتنو کې دی وبه پېژنئ په اشاراتو کې هغه وایي چاندي چې غواړي دغه دپاره سوي دي ستاسو طرف ته د چاندي چې غواړي دغه ده لینټر دپاره لینټر ټکې دې راباندې ووځي بیا به دې څوک کلیپ جوړ کړي د مولیانو سره په زور د عوام ملګري چې یا د شاګردان دوی په زور کله نه کړی دا مولیان یو بل له راچي حالانکې مونږ یې نوم هم نه ویلی نور څه نه ویله خو بس مزه وله ورکوي نو هغه دا وایي چې بی څومره شوړه مضبوط دلته کار ټیټ کېږي راولئ نو مالونه هم زموږ نه لاړو عزتونه هم لاړو د زنانو بد حال جوړي که نه که نه جوړ بد حال د دې زنانو جوړي والله او بې پردګي او یعنې داسې کارونه چې سبحان الله که دې دا مسله بیان کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته زنانه د نه اجازت وغواړي چې منزله جومات ته ځي نو مې منع کوه دا حدیث کې دی په صحیح بخاري کې صحیح مسلم کې نور کتاب دی وایي زموږ پښتو معاشره خو دې خپله ښځه لور مور خور هغه پیر صاحب له لېږلې ده هلته تعویز دپاره او دم دپاره او د کوډو دپاره بیا پکې د پښتو معاشرې نشته دا شیطان موږ ته دغه کار ښایسته کړی او عقیدې هم ټولې په پیرانو باندې جوړې شوي دي او په مولیانو باندې نو الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي ښه دویشتمه مسله یې راوړې ده دعا او تقدیر دعا او تقدیر دا ډېره اهمه مسله ده زه به دا پوره د دې کیسې لیکلي دا پوره نه یم خو تاسو به دې مسله پوه کړم وایي ګوره د ټولو شیزونو وجود منحصر دی په وجود د اسبابو باندې بې مثال ورکړی دی وایي هغه داسې چې د یو غنم د دانې راټوکېدل په قسمت کې شتي قسمت کې دا شتي چې د غنم دا دانه به د ځمکې نه روزي او راټوکېږي به خو د هغې د راټوکېدو دپاره اسباب دي اوبه سیلۍ نور وغیره که نه بغیر دې نه راټوکېږي نه دا دانه به راخیږي دا تا په مسله باندې پوه کوي نو اول په دې مثال ځان پوه کړه دا دانه به راټوکېږي او راخیږي به که نه اسباب شتي څه اسباب دي هوا ده اوبه ده کرونده ده فصل دی ښایسته ځمکه ده په هغې کې محنت مزدوري ده د دانه راټوکوي څوک راخیږي څوک الله یې کوي که نه رب العالمین د دې کارونو لپاره موږ ته اسباب ښوولي دي نو الله بغیر د اسبابو نه دا کار کوي لکه ګوره الله یو زنانه له بغیر پلار له بچی ورکولی شي که نه شي لکه چا له ورکړه مریم علیه السلام خو دا خو یو الله یو ناشنا کار راښکاره کړو د عیسی علیه السلام د شان د اوچتولو لپاره نور د الله طریقه دا نه ده اگر که الله یې کولی شي نو د هغې لپاره سبب څه دی ماشوم د پیدا کېدو لپاره سبب څه دی د ښځه خاوند میلاوېدو واده کول اوس یو سړی ولاړ الله ته دعاګانې غواړي یا الله وي ماله نیکمل اولاد راکړه واده دې کړی دی وي نه لا مونږ جنۍ نه ده غوښتلې نو ته اولاد د کوم ځای نه غواړي وي الله خو یې کولی شي ولې ته مونږ کړې نه مونږ منو الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده الله طریقه دا ده چې هلک او جنۍ میلاو شي نو د هغې نه بعد بیا وګورئ په دې اسبابو کې اثر هم الله اچوي په دې مسله ځان پوه کړئ کله ګورئ هلک او جنۍ میلاو شي او بیا هم بچی نه پیدا کېږي خیال هم دی که نه نو دې کار له اسباب چا جوړ کړي دي الله په دې اسبابو کې اثر چا اچولی دی الله اوس راځو دې مسلې
حدیث راوړی دی دغه کې د ثوبان رضی الله عنه حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء. وی بې د نیکۍ نه بل شیز په عمر کې زیاتوالی نشي راوستی او بې د دعا نه بل شیز تقدیر نشي واپس کولی. وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، او یقینا انسان د خپلې ګناه په وجه د رزق خپل نه محرومه کیږي. اوس ګورئ ښه، د حدیث کې څو مسلې دي. یوه وی په نیکۍ سره عمر زیاتیږي، په نیکو اعمالو سره عمر زیاتیږي. دویم تقدیر په دعا سره رد کیږي، تقدیر په دعا سره رد کیږي. او کله یو سړی د خپل رزق نه د ګناهونو د لاسه محرومه کیږي. درې مسلې دي. زموږ د دې نورو مسلو سره کار نشته، زموږ مسله د کومه یوه ده چې تقدیر په دعا سره بدلیږي او رد کیږي. سوال یې درته راوړی، اوس دا سوال چې کومه خبره په تقدیر کې ولیکلی شوه نو دعا یې څنګه رد کوي؟ یو خبره چې الله یې فیصله وکړه نو دا بیا څنګه په دعا سره واپس شو؟ دا اشکال ډېرو ملګرو ته راځي چې کله دا حدیث واوري چې تقدیر خو د الله اټل فیصله ده، نو چې الله فیصله وکړه چې داسې داسې به وي، بیا څنګه دا دعا د لاسه د الله فیصله بدله شوه؟ نو جواب یې واوره، وی د انسان بیمارېدل الله لیکلي دي. په بله طریقه دې پوه کوي، د انسان بیمارېدل الله لیکلي دي. لکه پلانې چې د هغه نوم احمد دی، دی به ناجوړه کېږي چې کله د 13 کاله عمري د ده په ګردو کې به مسله راځي. دا اوس په تقدیر کې مثال لیکلی شي. خو دا سړی به دعا غواړي، یا به د ده لپاره د ده مور دعا غواړي، یا به پلانې نیک عمله سړی غواړي او دی به ښه کېږي. دا خبره اوس هم په دې تقدیر کې لیکلی شوې ده. ځکه چې الله ته خو د انتظار ضرورت نشته چې الله د دې بیمارۍ پورې صبر وکړي چې څوک ورله دعا غواړي او بیا د هغې نه بعد الله فیصله وکړي. تاسو هم په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په غټه مسله باندې هم پوه کوم انشاءالله. الله ته د انتظار ضرورت شته؟ الله ته خو مخکې نه پته ده چې دی به بیماریږي او ده ته به پلانې او پلانې دعا کوي. صحیح ده که نه ده؟ نو اکه وخت کې په تقدیر کې ولیکل، حالانکه تقدیر کې لیکلی شو چې دی به بیماریږي، ورسره دا هم ولیکلی شو چې د پلانۍ د دعا د لاسه به یې زه ښه کوم. نو تقدیر بدل شو په څه سره؟ په دعا سره. خو خبره بیا هم د تقدیر نه ونوته، که ووته نه ده وتلې. پوه شوئ بې که نه؟ ښه، دلته د حدیث کې دی چې یو سړی د رزق نه محرومه کېږي. دا څنګه؟ لکه په دې دې هم پوه وکړو. یو سړی دی د هغه په تقدیر کې رزق لیکلی شوی دی چې دا رزق به ده ته میلاویږي، نو د ګناه د لاسه دی بیا څنګه تقدیر کې چې کوم رزق لیکلی شوی هغې نه محرومه شو؟ هغه تقدیر کې ورسره دا لیکلی شوي دي چې دی به پلانۍ نافرماني ډېره کوي، د هغې د لاسه به زه د رزق کمومه، یا به بې برکته کومه، یا به ترې بلکل محرومه کوم. خبره تقدیر نه ووته؟ نه ده وتې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی حدیث راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، امام ترمذی دا حدیث راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یقینا چې دعا فایده ورکوي د هغه آفت نه چې نازل شوی دی او هغه آفت نه چې لا نازل شوی نه دی. یعنی لا راغل یو خو هغه مصیبت دی چې راغی او ته دعا کې الله ته دعاګانې غواړي چې الله دا مصیبت زمانه لرې که. ته دعاګانې غواړي چې الله د مصیبتونو نه مې ساته، یو مصیبت لا راغلی نه دی الله دې ته وساتلی، ګینې راتو هغه مصیبت راتو. ولې رانغی؟ په دې دعاګانو د لاسه رانغی. پوه شوې په دې مسله که نه؟ بیا یې دلته ګوره په دې بله پاڼه کې لیکلي یو اعتراض او د هغې جواب. دا بل اعتراض دی چې تقدیر کې الله رب العزت هر څه لیکلي دي، نو بیا د دعا څه فایده شوه؟ دا بله مسله ده. لکه الله لیکلي دي په تقدیر کې چې دا پلانې به دعا غواړي نو د ده عمر به ډېر شي، مور به ورته دعا کوي نو یې بچي عمر به ډېر شي. نو چې تقدیر کې هسې هم لیکلی شوي دي نو بیا دعاګانو ته څه ضرورت دی؟ سوال راتلی شي زړه کې که نه؟ نو تا ته دا وایي امام ابن القیم رحمه الله دې اوږد جواب کړی، خلاصه یې دا ده، وی که چېرته دا اعتراض ومنلی شي نو بیا خو به د دنیا ټول اسباب فضول شي. هغه داسې
یو کس به دا وایي چې د لوږې او د تندې نه مړخ د یو کس په قسمت کې شتي نو بیا د خوراک او څښاک ولې کوي؟ ته زما په دې خبره رسوي و که نه؟ لکه یو سړی دی د هغه په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به مړېږي، صحیح ده که نه ده؟ نو بیا د خوراک ولې نه پرېږدو؟ څه دی؟ دقه جواب دی تا چې کوم خوراک سبب د مړېدو دی. ښه یو سړی دی د هغه په قسمت کې مړخ نشتي، یو سړی دی د هغه په قسمت کې مړخ نشتي، نو دی به موړ نشي که دی خوراک او څښاک کوي او که نه کوي. نو دغه شان نور مثالونه مو په دې کیدی شي، البته یو هوښیار انسان داسې خبره نشي کولی ځکه چې د هر څه دپاره اسباب دي، الله موږ ته اسباب ښودي. او مشکل دی او د افسوس خبره دا ده چې کله د دین مسلې راشي نو یو خو هغه سړی تپوس کوي چې ځان پرې پوه کوي، د ده سوال خو صحیح دی. یو هغه سړی دی چې د اعتراض په شکل کې په دې دین اعتراض کوي چې دا څنګه تقدیر دی او دا څنګه او دا جو بیا ولې او دا، او ده به د پیسو دپاره او د رزق دپاره خپل ملک پرېښودی په سعودي عرب کې مزدوري کوي. ولې ته دلته مزدورۍ له راغلی؟ ولې؟ د رزق د ګټلو سبب دی که نو کور کې کښېنه که نه، ویل ته کله کېږي خپې لاس بړقې، دقه خپې لاس ړقول دا سبب دی، دا خپې لاس ړقول څه دي؟ دا سبب دی. نو تقدیر کې چې سم لیکلی شوي دا خو لیکلی شوي دي خو اسباب دي. اوس ما او تا خو داسې نشي کولی چې تقدیر کې څه لیکلی شوي دي هغه پرېږده بس هغې ته ډډه ولګوه. لکه اوس یو سړی دا ووایي چې یاره مړه تقدیر کې باسې هم فیصله شوي چې دا جنتي دی که دا جهنمي دی، یو دا دین پرېږده. دا طریقه به ده صحیح که غلطه وایي؟ غلطه وایي. نو پوه شوې په دې مسله باندې چې دعا سره څنګه تقدیر بدلېږي. اخرنۍ مسلې راوړې ده 23مه او دا هم ډېره اهمه مسله ده. وی په جمع سره تسپو او د کجورو په اډوکو باندې خاص مقدار سره ذکر کول څنګه دي؟ مخکې خو مسله تېره شو چې خاص ځای ټاکل بغیر دلیله بدعت دی، خاص شمار ټاکل بدعت دی. او دلته مسله د څه راله؟ د تسپو او د کجورو د اډوکو. نو وی نن سبا بعض سړي او زنانه را جمع شي تسپې او کاڼي او د کجورو د زړي اډوکي وغیره پیدا کړي او خلکو ته وایي چې په دې شیزونو باندې چا دومره پیرې ذکر یا دعا ولوستله نو دا کار به وشي، مګر دا خبره صحیح نه ده. دا کوي زموږ ملکونو کې خلک که نه دا اډوکو ختم پکې، نور پکې کم ختمونه چا ته څه ختمونه معلوم دي؟ د جمعې په شپه د درود ختم په اډوکو باندې، بل څه ختم پکې شته؟ دا خو پوه شوم د ختمونو هلته نومونه یي د پلانې ختم دی او پلانې ختم دی. د سورت یاسین هغه هم موږ ذکر کړو. پنځه وخته به دې دپاره اذان کوئ او دا به یې اوري. صحیح شو. بختوره په څو چې د دې مدرسې سره خوا کې ده دا قسمه خبرې ډېرې دي. وایي چې دا زنانه مړه شوې ده او دا د مدرسې سره او د جومات سره خوا کې ښخه کوي، دا بختوره ده. نو هر 5 وخته اذان به م اوري او بل د مدرسې چې کوم شاګردان دي هغوی به له د سورت یاسین ختم هر سهار کې. اذان په اورېدو باندې څه دلیل دی چې مړی اذان اوري؟ دا څه خبره شو؟ او بیا په شریعت کې خوښ شوی الغرض دا ختمونه په دې اډوکو باندې د پلانې ختم روان دی او پلانې ختم روان دی، په دې دلیل نشته. دې نه ځان ساتل پکار دي. بله مسله په تسپو باندې ذکر، په دې ځان پوه کوي. ښه دا مسله د تفصیلي بیانو اگر که بعض علما په دې کې گنجایش ورکوي وي په تسپو باندې ذکر دا صحیح دی. یعنی ډېرو محققینو علماو دا قول دی، زموږ په خپل ځاني زړه مطمئن دی
چې په تسپو باندې ذکر بې ضرورته کول دا ښه طریقه نه ده. ضرورت ته اول وباسو چې تاسو به یې مسله پوه شئ. ضرورت څه ته وایي؟ لکه یو سړی سپین ږیری دی او دی دا شمار کې ګډوډ کېږي، لکه سل پیرې سبحان الله والحمدلله دا ویل غواړي، د ده نه دا خطا کېږي چې دا ما څو پیرې وي څو ونه وي دی زه تسپو باندې کوم. دا صحیح ده، اجازت ته، ځکه یو سړی معذور دی یا هغه مشین استعمالوي، یا یو سړی ذهني کمزوری دی د هغې دپاره استعمالوي، هېڅ خبر نه. د دې نه علاوه تسپو باندې ذکر نه دی پکار او نه په دغه مشین باندې. وجه یې څه ده؟ زه یې ته وجه بیانوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله ذکر څنګه کړی دومره چا کړی؟ بلکې عایشه رضی الله عنها وی په هر حال کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله ذکر کوو، په هر حال کې. خو هغه چې ته په تسپو او په هډوکو ذکر نه دی کړی. یوه خبره شو، او موږ د هغه امتیان یو، د هغه تابعداري به کوو. دویمه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ګوتې چې په دې ذکر وشي دا به د قیامت پر ورځ ګویي ورکوي، مستنطقات ورته ویلي، قیامت پر ورځ به دا خبرې کوي، ګویي به ورکوي چې او یا الله په دې ذکر شوی دی. نو ولې د دومره لوی ګویي نه ځان محرومه کړې؟ ورسېدې بېګا. درېیمه خبره، د تسپو کې او په دې مشینانو کې دا ګوتې دي چې پراته یي نن سبا دا راوتي، دې کې ګورې ریاکاري هم ډېره راځي په نسبت د دې چې سړی په ګوتو ذکر کوي، په یې کې ریاکاري کم وي. نه دا تسبیح به ځان سره نیولي یو دې نه اوس یو سټایل غونته کې هم جوړ شوی دی، داسې به یې نیولي، تا سره به خبرې هم کوي او ذکر به هم کوي. نو د خبرو ټیم کې ته کم ذکر کوي؟ یا به ګوتې ته هغه مشین اچولی، دا کړسا به جوړوي او مجلس کې به ناستې د خلکو په مخ کې. نو د ګوتو باندې ذکر کې اخلاص ډېر راتلی شي په نسبت د تسبیح. هغې کې هم یو سړی ریاکاري کولی شي، دا نه خو لکه دا ښکاري دي ډېرې. هغه سړی ځان له ناستې او ذکر کوي الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان، سړی دومره پوهېږي هم نه. بله خبره، د دې نه د عوامو د دیندارۍ نښه جوړه کړې ده، دا پکې نقصان دی. د تسبو نه عوامو څه شی جوړ کړی دی؟ د دیندارۍ نښه. پلانې وایي ډېر نیک عمله سړی دی، ولې دلیل به څه دی؟ لاس کې ورسره تسبیح وي، حالانکې هغه به غټ ډاکو وي، هغه به منافق وي. دا تسبیح استعمالي دی دپاره چې خلک دوکه کړي. داسې موږ ګوره ډېر لیدلي چې د خلکو له دوکې ډړاکې ورکوي که نه، ټیټ تسبیح اړوي راوړي، دې دپاره چې دا خلک بې یقین وکړي. نقصان تسبو او دې مشینانو څه وکړو چې د دې نه یو قسمه د دیندارۍ نښه جوړه شو. اوس مثال کې که زه تسبیح نه ګرځوم او الحمدلله زه یې ګرځوم هم نه، نو زما په باره کې به دغه خلک دا وایي چې یاره موږ چېرته دی په ژوند کې نه دی لیدلی چې د الله ذکر یې کړی. دلیل به څه دی چې ما د الله ذکر نه دی کړی؟ ما سره لاس کې تسبیح نشته، زما په ګوت هغه مشین نشته. نو زما په مقابله کې هغه پلانې هغه ډېر تقوادار دی ځکه چې هغه سره تسبیح دي. اوس که تسبیح سړی استعمالوي هسې کله ناکله د عربي داسې سټایل غونته کوي، سټایل مایل دي به وایي موږ دغې سره کار نشته. که عبادت په طور بیا به دلیل له راځو، هسې سټایلونه پې وایي څه خبره نه، دې نه نن سبا سټایل هم جوړ شوی، سټایل پې واره زموږ سټایل سره کار نشي ځکه چې هغې ته عبادت نه وي. خو چې عبادت ورته وایي نو بیا و مسله پوره حل کول غواړي، ځکه چې بیا د شریعت سره تړون لري. بیا تړون د څه سره لري؟ د شریعت سره. او د عربو ته هم پته ده چیرې د عجم په تسبو سخت مین دي. نو ته چې کله ورشي دغه ته مکې ته یا مدینې ته او چې راوځي په دې لارو کې هم د غټو غټو تسبیح پرتې وي او په دوکانونو کې هم پرتې وي. زموږ دا خلک دقه اړی راغی او دې ته نه ګوري چې کوم توحید عقیده ده دلته ده د قرآن او حدیث دا منهج او دا نه دې سره کار نه، تسبیح په کار. هغه ځینو ته اډه روم دی چې ماله به ورسره راوړي تسبیح به راوړي، او بعض نیم تسبیح به کې پرتې زه ورته حیران شم چې دا به استعمالي څنګه دا خلک داسې یو غوټ یو شی بروتي کړسا په هغې جوړې. او اکثر زموږ ملکونو کې پیران چې دی دا ډېر استعمالوي. هغه هم لیدلی دی پنجاب کې چې دا چوف والا هسه کوي دم په څه اچوي څه وایي نه ګورئ، دا انټرنیشنل دم دی میډ ان پاکستان 2022 ماډل دی. داسې کوه چوف داسې کوه چوف، نه دته څه وی دی کې خو به دا کړسا یې جوړه کړې، سمه کړسا جوړه.
نو دې ته خلک عبادت وایي چې وګوره دا په تسبو لګیا دی او څنګه کار یې وکړو څنګه یې ولو بلکې بیا پکې مسله دومره مخکې تېرې ده چې د بعضو دیني جماعتونو د تسبو خپل خاص سټایل دی بیا لکه اوس بعض هغه دي چې هغوی سره هغه تسبیح هغه دوو ګوتو نه تاویږي وړې وړې لیدلي هم دي که نه دا ځان له یو جماعت ته نوم یې نه علمه بیا به خفه شي بعض پکې دي چې د دې نه لږې اوږدې ګرځوي نو تسبو باندې ذکر بغیر عذره دا ښه طریقه نه ده په ګوتو یې کوه که نه ته ذکر نه چا منع کړی او ولې په دې ګوتو شمار نه معلومیږي دا بندونه دي که نه په دې ښه شماره 15 بنده دي نو په دې باندې ښه ښکلی سړي ته معلومونږ ته خو الحمدلله ښه صحیح پې کېږي ښه صحیح پې کېږي الحمدلله نو د دغې استعمال نه ډډه کول پکار دي الا دا چې یو سړی صحیح معذوری عمر یې زیاتي یا ذهن کمزوری بیا څه خبره ده د هغې نه بعد یو باب راوړی دی الدعاء فی ضوء القرآن دعا په رڼا د قرآن کې قرآني دعاګانې به تاسو ته ښایي قرآني دعاګانې یعنې قرآني دعاګانو څه مطلب دی هغه دعاګانې چې قرآن کې راغلي دي کومه دعا به د څه دپاره وی قرآن کې هغه دلته ذکر کړی خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې ذکر کړي دي چې قرآن د دعا په باره کې وایي څه موږ ته چې دعا څه شی دی نو اول وایي دعا عبادت دی دا خبره قرآن کې ده چې دعا څه دی عبادت دی دویم دعا نه کول د لویۍ نښه ده څوک چې دعاګانې نه غواړي نو دی څه دی متکبر دی څنګه متکبر دی یعنې داسې ویل غواړي چې یعنې زما الله ته ضرورت نشته والعیاذ بالله ځکه زه دعاګانې ډېرې نه غواړم او په دې دلیل دی قرآن کې آیت راوړی ګوره سورت غافر کې دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او رب ستا دا وایي او رب ستاسو دا وایي چې زما نه دعاګانې غواړئ زه یې قبلوم زما نه دعاګانې غواړئ زه یې قبلوم وسو اوره ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا هغه کسان چې تکبر کوي زما د عبادت نه سيدخلون جهنم داخرین نو زر ده چې زه به جنت ته دننه کم ذلیله مخکې الله وایي چې زما د بندګانو ته ووایئ چې زما نه دعاګانې غواړي بیا وایي چې څوک تکبر وکړي زما د عبادت نه دوه خبرې شوې دعا ته عبادت ووایي دعا ته څه ووایي عبادت نو دویم څوک چې تکبر کوي نو تکبر دې چې ذکر کوم معنی ده چې څوک دعاګانې نه غواړي دی متکبر دی الله به جهنم ته بوځي ذلیله ګوره مخلوق ته چې څومره ځان ذلیله کوي دې کې ذلت دی رب العالمین ته چې ځان څومره ذلیله کوي دې کې عزت دی څومره چې الله به مخکې ته ذلیله کېږي ته عزتمن کېږي تا ته هېڅوک ذلیله نه وایي یو سړی د عبادتونه ډېر کوي تاسو ته څوک لیدلی چې ویلي چېرې د پلانې ډېر عبادتونه کوي انتهایي ذلیله انسان دی چا ویلي چېرته نه یاره وایي ډېر دینداره سړی ډېر عبادت ګزار دی ډېر عزتمن سړی دی حالانکه هغه الله ته ځان ذلیله کوي خو مخلوق خپل خالق ته ځان ذلیله کوي دا خوند کوي خو مخلوق چې مخلوق ته ځان ذلیله کوي نو دا ذلت دی دا شرم دی د لپاره نو الله نه دعاګانې نه غوښته دا تکبر دی او د ډېرو خلکو دعاګانې ولې نه قبلي ما خو مخکې اسباب ذکر کړي دي الحمدلله مسله تفصیلي تلې ده چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلي یو وجه دا د دعاګانو د نه قبلېدو چې یو د دې دعاګانو نه موږ تجربه جوړه کړې ده څنګه لکه اوس ماته یو مشکل راغی نو اولنی کار به زه دا کوم چې پلانې صیب پسې به زه وایم هغه ته به ووایم بیا به خان ملک پسې ګرځم بیا به پیسې ولګوم بیا به واسطې وګورم که دا هر څه ما تجربه کړو ټیسټ مې کړو یو شی هم کار نه کوي اوس به راشو سره اوس به راشو د الله درله وي د الله نه به وغواړو دا هم دې تجربه کوي د الله نه به وغواړو دا دعاګانې نه قبلېږي او تکبر نښه ده یعنی دومره په ده باندې مسلې راغلې خو الله ته نه وایي چې مالی حل کړه او ګوره دا راته ذکر کم او غوږ ورته کېږده کم سړي چې الله ته ځان نه دی ذلیله کړی رب العالمین مخلوق ته ذلیله کړی دی په دې به دله مثال درکړم د چا چې د الله سره رابطې نه وي د دعاګانو د عباداتو دا سړی وینه سحر ماښام دی د یو په دري او د بل په دري ذلیله خوار ګرځي
یو ځای کې خوله چینګه کړي چاته لګي بل ځای کې لګي بل ځای کې لګي دا ټول عمر د دغه کار. بل مثال پې واله کم خلک چې د درګاهونو او دربارونو له ځي ورته سجدې لګوي دا خلک په جوماتونو کې به وینني چې کله دوی الله ته سجدې ونه لګولې او الله ته یې ځان عجزه نه کو رب العالمین په دې فتنه کې ور واچول چې مخلوق ته سجدې لګوي او چې کله دې الله ته دا تندی ولګو که نه کیدی نه شي چې الله ستا دا تندی پرېږدي چې د بل چا په در دې ټیټ شي دا نه شي کېدی که نه کېدی شي. الحمدلله موحدین څوک چې صرف د الله بندگی کې خالص ټوټې ټوټې که خو د هغه د تندی د بل چا ته سجده لګول خو ګټه خبره ده هغه چا ته دا چل نه کوي دومره هغه خپل سر نه ټیټوي دا چا ساتلی د دې نه الله ساتلی ولې ساتلی دی ځکه چې الله ته یې ځان ذلیله کړو چې الله ته یې ځان ذلیله کړو نو الله مخلوق ته عزتمن کړو دې دغو کې نه دی چې د یو په در پروت دی او د بل زه کله ناکله ویډیوګانې وینم د درګاهونو دربارونو ده په چوکاټ کې سجده ولګوي او بیا د دې چوکاټ نه په سلوري د قبره پورې رواني په سلوري او بیا چې کله هلته خپل هغه څه خزعبلات دي او څه ګډوډ کارونه دي هغه وکړي نو بیا په شاره رواني د دغه ځای نه راوځي دې ذلت ته وګوره دا ذلت څومره لوی ذلت ته خو دی پرې نه پوهېږي او چې دلته یو سړی راشي جومات ته خپل ځای ته راورسي په خپل صف کې ودرېږي او بیا الله ته سجدې لګوي څومره عزت دی څومره خوند دی څومره مزه پکې ده بل خبره مناسب ده که نه لکه تا دا تندی ولې لګولی په ځمکه وایي هغه چا ته مې لګولی دی چا چې پیدا کړی یم مناسب ده دا خبره چا چې پیدا کړی یم ښه نو لکه دربار والا تا ولې دغه لګولی د سجده دی خو ستا په شان مخلوق دی دی هم ستا په شان الله ته محتاج دی د ده په لاس کې د دنیا او د آخرت خزانې نه دي دی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان دا خو ذلت دی چې د ځان په شان کس ته سجدې لګي که نه عزت دی ذلت دی الله د دې ذلت نه موږ ساتي الله دې زموږ دا تندی بل چاته نه ټیټوي رب العالمین دې موږ په دې توحید باندې او د الله په خالص بندګۍ باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري نو قرآن نه دا مسله ثابته ده چې دعا عبادت دی دویمه څه ثابته ده دعا نه کول د تکبر نښه ده دریمه مسله وایي د هر دعا غوښتونکي دعا الله قبلی کله چې پکې څه مانع نه وي مانع یعنې چې کله څه وجه پکې نه وي د نه قبلېدو هغه وجې مخکې ذکر شوي دي که همدې کتاب کې ما تفصیلا ذکر کړی چې الله ولې زموږ دعاګانې نه قبل چې دا پکې نه وي که نه نو الله د هر چا دعا قبلی دا مسله د قرآن نه ثابته ده دویمه مسله دلیل یو دی وایي د الله نه په غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی دا ډېره اهمه مسله ده الله نه غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشته راځو دلیل له دا دلیل ته هم بیا درته واضح کوم الله سورة البقره کې وایي 180 نمبر آیت دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے پیغمبر کله چې تا نه زما بندگان زما مبارک کې تپوس کوي نو زه ډېر نږدې یم یعنی دوی نه ما د دوی اورم په دوی پوهیم اجیب دعوة الداعي اذا دعان زه قبلوم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا غواړي زما نه الله وایي زه دعا رد کوم قبلوم دا اصل دی نو معنی دا ثابته شوه چې الله د هر غوښتونکي دعا قبلی کله به نه قبلی چې کله دې غوښتونکو کیسې چلي دې ته غوږ کولاو کوي ګورئ یعنې رب العالمین د خپلې خبرې خلاف ورزي نه کوي دا کیدی شي چې الله ووایي یو څه کوي بل څه نه نشي کېدی الله قبلی دا دعا لازم به قبلی یاره وایي زما خو قبوله نه شوه نو خو ته ځان ته وګوره چې چل به ده به کېږي مخکې اسباب تیر شوي دي هم د دې کتاب مطالعه وکړئ شاته وګورئ یا درسونه واورئ که چا سره کتاب دی دویمه مسله وی الله نه غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی الله اکبر دا ډېره هوه مسله دې آیت کې کوم ځای کې دي چې واسطو ته ضرورت نشتی وی زه نږدې یم او چې څوک یې وغواړي زه دعا قبلوم
چې کله زه سوچ وکړم که نه الله ژوندی ذات دی په دې خو زموږ ایمان دی که نه او همیشه ژوندی دی زموږ ټولو په ایمان دی تر دې چې د قبر پرستو د دې خلکو په ایمان دی الله قادر ذات دی په دې زموږ ایمان دی په الله مرګ نه راځي په دې زموږ ایمان دی په الله خوب نه راځي په دې زموږ ایمان دی الله نه خبره نه یېرېږي په دې زموږ ایمان دی الله نه ستړی کېږي په دې زموږ ایمان دی د ټولو په ایمان دی ټول دا دعوه کوي اوس زه تاسو ته خبره ذکر کوم او سوچ پکې کوئ په یو ځای کې یو سیب مړ شو او زه نیک عمله سړی مړ شو خلکو د هغه په قبر باندې آبادیانې جوړې کړې او د هغه د قبر نه څه شی جوړ شو مزار دربار درګاه جوړه شو اوس که ته دعاګانې غواړې نو تا ته دغه خلک وایي ها کمقله ګناهګاره ته څومره ګناهګار یې یو زه خو ډېر ګناهګار یم نو ستا خبره څنګه الله اوري والعیاذ بالله دا د هغوی خبره ته نو دیم سوچ کې شي چېرې زه خو ډېر ګناهګار یم نو څه وکړم اوس د حل لار خو راته وښایه که نه وګوره د الله نه یې پرېکړې ښه د الله سره یې دله قیصه ختمه کړه ښه نو څه وکړم زه ګناهګار یم پلاني بابا جي له لاړ شه هغه ته ووایه هغه به الله ته ووایي ستا خبره ولې ډایرکټ نه رسي څه چل دی ته ګناهګار یې حال یې څه دی پلاني بابا جي ته ووایه اوس عجیبه څه ده زه تاسو ته ما دا وي هغه کوم رب چې ژوندی دی مري نه ستړی کېږي نه وږی کېږي نه تږی کېږي نه یېرېږي نه خبره ته یېرېږي نه مرګ پرې نه راځي په هر څه قادر دی هغه ته د ده خبره نه رسي او کوم چې قبر کې مړ پروت دی هغه ته خبره رسي دی ووایي چې د باباجي پسې بل باباجي وګوره چې ده ته ووایي باباجي سره ډایرکټ کنیکشن دی نو الله سره به څه چل کې باباجي به واسطه کې نو اوس هغه ژوندي ذات ته واسطې ته ضرورت دی د خاورو د ډیري لاندې خاوره پرته ده خاوره پرته ده انسان ټوله ده خاوره د خاورو د ډیري لاندې خاوره پرته ده هغه ته ډایرکټ خبره رسي زمونږ الحي القیوم ذات ته ډایرکټ خبره نه رسي د سوچ خبره نه نه که ده د سوچ خبره ده خو د هغه چا دپاره پکې نصیحت دی لمن کان له قلب چې د چا سره ژوندی زړی او القى السمع وهو شهید او وږي یې ښودی دې خبرې ته او په دې مجلس کې د زړه نه حاضري د هغه دپاره لویه د عبرت خبره ده زما رب ته د واسطو ضرورت څه دی او زه ګناهګار زه د هغه بندی یم زه به واپس کېږم هغه ته زه باباجي ته ولې واپس کېږم زه قبر والا ته ولې واپس کېږم زه هغه رب ته واپس کېږم هغه زما رب دی توبه مې مال هغه قبلوي زه هغه ته جاړم زه هغه ته فریاد کوم دا زموږ په ملک کې هغه خلک دي چې د خلکو رابطې د الله سره پرې کړې ده په دې دلیل چې ته ګناهګار یې ته څه ګناهګار ولې دا الله د ګناهګارو رب نه دی دی که نه دی الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا دې ته غوږ کېږدئ ښه ای ایمان والو توبوا إلى الله توبة نصوحا توبه وباسي الله ته خالص توبه توبه وباسي چاته الله ته واپس شي چاته الله ته توبه خو ګناهګار خلک وباسي او موږ ټول یو ګناهګار او الله وایي توبې وباسئ نو الله هغه ګناهګارو ته وایي توبې وباسئ او په توبه کې ورته څه ویلي دي واپس شي چاته توبو الى الله دا خو ته نه وایي چې پیر صاحب خواله لاړ شي چې هغه یې ماته ووایي ملنګ صاحب خواله ورشي چې هغه الله ته ووایي باباجي له ورشي چې هغه الله ته ووایي ډایرکټ الله ته ووایه که نه الله یې اوري که نه الله یې قبلوي نو واسطو ماسطو ته ضرورت نشتی کشتی نشتی ضرورت دا به آخرنۍ خبره ذکر کوو قرآن کې داري چې غوښتنه صرف د الله نه کول جایز دي د مخلوق نه منع ده موږ نورو درسونو کې دا خبره واضحه کړې چې د مخلوق نه کومه غوښتنه ناجایز ده چې په کومه باندې صرف الله قادري دا سره یاد ساتئ یعنی دا مطلب نه دی چې هره غوښتنه د مخلوق نه ده کفر او شرک دی نه
د ژوندي مخلوق نه، ژوندی حاضر او په دې کار باندې قادر، دا پکې درې شرطونه دي. د ده نه غوښتنه کول جایز دي. لکه ته اوس زما ملګری ژوندی حاضري او زه تا ته دا ووایم د دې دوکان نه ماله د ماستو ډبی ورسره راوړه، شرک دی؟ ولې نه دی؟ دا کار د ده په لاس کې دی، ژوندی دی، اوري زما خبره، حاضر دی. ښه یو کس ورغی یو مخلوق له وی ماله نیکمله بچی راکه، شرک دی. ولې شرک دی؟ ځکه چې دا کار د الله دی، په دې مخلوق نه دی قادر. ښه یو سړی چغې وایي اله لوی ځوان راورسي، شرک دی؟ ولې؟ نه هغه مړ دی، غیب دی، مړ دی، هغه اوري نه، دلته شتي نه، نو څنګه تاله راورسي؟ اله پیره بابا راورسي. او وی ځکه د پیر بابا وی دا لستوڼه یو پیر د شملو په کړۍ باندې وسخاو، او وی مرید ته تپوس وکړي چې بابا صاحب دا وی چې دا د یو زنانه نه چېرته روټۍ ولېده دغه ته که چلو، او هغې وی چې راورسې به چې زه ورسېدم چې هغه بچ کولی یو، هغې سره د باباجي لستوڼې هغه د شملو په کړۍ کې ولګېدو. او دا یو ما سره کتاب پروت دی، دا کتاب نوم نه علم، بیا به راته جاښه جوړ شي. موږ دا خبرې ټولې داسې دي چې نن ټول هغه موضوع دی چې ډېره ترسکونه موضوع دی، ځکه چې دا مرضیان زموږ سره ډېر دي. هغه کتاب کې دا لیکلي دي چې یو پیر صاحب پروت و، شاګرد مریدانو چاپي کو، نو د پیر صاحب په ملا کې څه نښې پرتې وی، هغه چې چاپي کو دا څادر ترې ولیدو، نو هلته ولي ښکاره شو، په ولي کې نښې وي. پیر صاحب دا وی چې پرېږده بس غلی شي. نه نه وي دا به راته وي بس غلی شي، وی نه دا به راته وی. نو وی دا چېرته څه کسان روانو په دریاب کې او کښتۍ یې ډوبېده، نو ما ته را مدد شوي، نو زه ورغلم، هغې له مې ولی ورکړو، اوږه مې ورکړه، نو هغې نښې پرېښودې. زه یم چې دا کوم ځای کې ده چې دا خلک په رښتیا وایي، خو دنیا دا ټول نظام به ودرو، دا کرینونه مرینونه او دا قیسې میسې خلکو جوړې کړي، خو دغه را مدد شي چې کوی راځي به او اوږې به ورکوي. عقل د دې خلکو نه تللی دی، عقل د دې خلکو نه دې قسمه خبرو هغه ختم کړی دی. نو مخلوق نه به غواړي اکله چې ژوندی حاضري او هغه څه به ترې غواړي چې دا کار د ده په وس کړي. د دې نه علاوه که دا پکې نه وي، بیا دا کار شرک دی. دلیل یې پرې راوړی دی، الله وی له دعوة الحق، صرف الله ته آواز کول حق دی. والذین یدعون من دونه، او هغه کسان چې آوازونه کوي د الله نه علاوه نورو ته، غوږو ته کښېږدئ ښه، لا یستجیبون لهم بشیء، هغوی د دوی هېڅ جواب نشي ورکولی. د الله نه علاوه چې چاته چغې وایي، الله وایي هغه دوی له څه جواب نشي ورکولی. بیا الله یو مثال ذکر کړی دی، مثال ته غوږ کښېږدئ، الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه، مگر دوی ته آوازونه کول داسې دي، الله وایي لکه په شان د اوږدوونکي خپلو لاسونو لره اوبو ته، دې دپاره چې اوبه د ده خولې ته راورسي، حالانکې نه دي دا اوبه را رسېدونکي د ده خولې ته. بیا تاسو پوه کړم که یو سړی دی د لرې نه اوبو ته ګوري، د سیند په غاړه ناست، او دا لاسونه یې داسې اوږده کړي دي د اوبو ته، ورغوي که اوبه رابهیږي، اوبو راشئ دی خو چې زه م وڅکم. د الله د مثال بیانوي، یعنې الله په موږ څنګه حجت قایم کړی، زموږ د پوه کولو لپاره څومره ښکلې خبره وکړه. ای اوبو راشئ، ای اوبو زما دې خولې ته راورسئ، الله وایي دا به چېرته م راونه نه رسي. ولې نه رارسي؟ نه سوچ پې وکړئ، ولې نه رارسي دا اوبه؟ صحیح شو، پوه شو، دا اوبه ولې نه رارسېده؟ ته دې خو ته چغې م وایي، اوبه نه اوري، اوبه اوري؟ نه اوري. څه طاقت لري د جواب ورکولو؟ نه. او په دې کار باندې اوبه قادرې دي چې راشي؟ الله خو له ده طاقت نه دی ورکړی. نو ته چې د قبر ته ولاړې او د خاورو ډیري ته وایې را مدد شه، الله وایي د ده مثال هم دقه شان دی، اوبو ته ولاړلی وایي ای اوبو زما دې خولې له راشئ، اوبه څنګه خولې له راشي؟ یو لکه اوس هندو دی بوت ته ولاړ دی،
او ماله بچی راکه او ماله دا راکه او ماله دغه راکه، دا د هغه کار نه دی. نو د ده داسې مثال دی لکه اوبو ته یې ورغوي اوږده کړي دي، راشئ اوبو زما دې خولې له وایي راشئ، تږی شوی یم ډېر تږی شوی یم، را به شي له اوبه، کیدای شي میاشت بعد راشي، چرته هم نشي راتلی، چرته هم نشي راتلی. ځکه الله وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، او نه دي رابلل د کافرانو مګر صرف بېلارې. یعنې دا کافران چې دا خپل بوتان رابلي نو دا ګمراهي ده، نور پکې څه نشته. نو دغه شان چې څوک ځان ته مسلمان وي او دې قبرونو ته پروتي او ګټو ونو ته هغوی ته چغې وایي، د هغوی د رابللو هم ګمراهي ده. په دې به اکتفا وکړو. او باقي چې کومې مسلې دي او الادعیة القرآنیه، قرآني دعاګانې دې نه بعد شروع کېږي، سبحان الله هغه دعاګانې چې قرآن کې دي او د هرې مسلې دپاره ښویې شوي ده. لکه مثال هسې څه وایي په ایمان باندې د آخرې خاتمې دپاره دعا، څومره خوندوره دعا به چې په قرآن کې ښویې شوې ده چې ستا خاتمه په ایمان شي. لکه بیا وایي د نیکو بچو غوښتو دپاره دعا، مور پلار دپاره دعا، د الله د رحمت حاصلولو دپاره دعا، د پراخه روزۍ دپاره دعا.